بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی زه د پی ټی ایم کارکون چې یمو تعلق د رازین د شاول د سیمې سره دی. زه د لاتاغس په ماکین شه موجود یا د میش سره د ماکین چې څومره ملګري دي عدالت د مو سره موجود نستی. یعنی د ماکین د اپریشن خبره وشوله، مو په خپله ورودله د ایسی چونه بیا دلته چې د میش کیم د ماکین ملګري د میش بر سره ټوله مزاحمت وکړه، بیا خبره یې واپس وخاصله. ان شاء الله ټنشن نشته دی. امیر سره بیا ایسی خبره وکړله ډبل ایسی چې کله داس خطره وي زه په توس باندې اطلاع کړه. دا خبره د پارین الیا شیری وه د وسه پورې کېدله، خو وس دلته ملګري مزاحمت وکړه. ورته ویې ویل چې میش د خپل علاقې د وړیکن کې کلي نه د دشکې نه پیرا خلق نه دی استلی. بیا میش د رازین د شاول پیرا وته شاخینه په 3 میاشتې شه نشي وتلی. یعنی مثال مقصد دی چې خبره یې واپس وخاصله. بالکل خیر دی او دغه ویډیو بالکل وچلاوئ، هر سړي ته ورسوئ. بیخي ټنشن مه کوئ چې کله وي هڅه میش دلته بیا هم موجود یي انشاءالله. د میش سره ټول د ماکین ملګري او شاول تدریم یې هم مزاحمت او هم کې ټوله لیاره ورته نسي. او چې کومه خبره میش د ریزه کړې وه وته شاخه صابونه بله ریز په 27 تاریخ باندې بالکل زندره ورسوئ. مو دلته د ماکین د پی ټي ایم د ملګري د ټوله سره خبره وکړله. یعنی مقصد دا دی یو ټول ورسره وي، ټول ورسره وي دغه علاقې خلک په ګډه باندې په یو اتفاق باندې خبره وي انشاءالله. میږي توسه وسه ملګری یو خبره درته وکړم مهرباني. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ملګری چې څرنګه تاسو ته پته وه چې نن د دشکې اپریشن اعلان یې کړی و او د دشکې باخیل کلي ته ټایم ورکړی و چې دا ووځي. نو د میږه د ماکین د پی ټي ایم ملګري د پارین ماشوم چې کوم مزمت و هغه مزمت یې وکړلي پانه په وجود هم ګایج وختي چک شول درویس ماشومه پرې دغه د کلی په استل شي ګاډي شي دغه تام د ترانسپورت انتظامات د نور بل شي د ال ماشومه پرې مکړلي. الماشوم طرفه میشته د انتظامیه طرفه دا خبره ورسېدله چې د رازین اپریشن کو د رازین کلی د هم پشپاش پاده صابو پر وروزي. نو میش ورته وویل چې میشو دا یو دوه وړي کې کلی چې څومره د ماکین ګاډي وي یا د ماکین چې څومره ملګري وي خلکو دغه غونډه هیلپ سره وکړلي. میش دا نږدې د ماشومه پرې نه رویستل. نو رازین خو ډېر لرې دی چې یوه ګنټه یوه نیمه ګنټه خو د ماکین نه خالي سفر دی ورته. نو میشو په سوشل میډیا باندې دا پیغام جاری که مزمت هم وکړلي دلته هم مزمت وکړلي. نو بیا چې کوم د انتظامیه طرفه بیا خبر ورسېدلی چې د رازین اپریشن کینسل دی. خو خبره په دا باندې ختم شوې نه ده چې د رازین اپریشن ختم شولي یا د دشکې خلک ور ووتلي باز کاستی کار وشوله. ملګري نن خو د رازین اپریشن کینسل کړلی خو دا ثابوت دی یا بل ورځې دا بیا هرم در روان دی. نو میش تاسو ټول چې څومره کوم دی کا ماسی دی چې د کیم جی سره تعلق ساتي په سوشل میډیا هم اوزو چتاوي او میش بالخصوص د سیاسي پارټي چې څومره دی میش وداته دا گزارش کی چې کوم یتیم دی کوم په ډېر مشکل حالات شي سور دی تاسو په دغه حالات شروع وراسستای د حکومت ایوالیار وغړستای د کوم د ډېر غریبات نه د ډېر مشکلات نه په د وطن شي پندیږي د ژمي د سړته. نو دا غاندې میش گزارش چې د جونیر ورسوي او بیا مو خلک د اپیل چې په سوشل میډیا باندې د داوود سره چت کو. نو دغه اپریشن کمیژنن وکی چې صابو یا بل رجوی یا بل رجوی رازین ورته خالی کی باس کې دا پر رازین تام مانه دو دا په دشکا یا په باخیل تام مانه وا دا مزید میش نور نه پرېږدي د وزیرستان او میشت سلوس منجي دغه پر چې میشت سره سیاسي پارټي دي یا څومره تنظیمونه دي یا څومره د میش مشر دی د ولوس ولا ورکوي په اتفاق په اتحاد چې د خپل وطن حفاظت وکي وطن باج کی نو مزمت وکي. نو د پی ټی ایم ملګری کپکیم جی شدي د ماکین ملګری دی یا د شاول ملګری دی یا د رازین ملګری دی دا وار قسم خدمات د کوم د وطن د پوره تایور دی مزید ها دغ دی داس نه ای چې په میش کا تور شپاوي کا سوړه وی کا ور وی کا سیلې وی چې میجو په چټکیږي د پی ټی ایم چې څومره ملګری دی دا کله ها د هیڅ شي سخت نه په چټ شوی نه دی. میش مخته ها د کوم د پوره وهار قسم مشکلات ته په اول سب شوی لوري په اول میرچا شورته ویلوړي. نو د کوم نه همیش دا فیل دی چې کله زون درته تایور وي مشرته ها میش یو ریکویسټ درته کی مجبوری دي د خلک ډېر مشکلات نه پندیږي. نو ته هر وځه د وطن او د خور د پوره یو حال خلا مننه مهرباني.